سږکال د نورو خوراکي شیانو په څیر د خشکو میوو په بیو کې هم اضافه شوې او ګاک اخیستلو توان سره د خلکو په روزګار هم اغیز کړی دی. د خشکو میوو اخیستونکي وایي په اخترونو کې هغوی د میلمنو دپاره بادام، میوه، پیسته او نورې خشکې میوې اخلي، خو دا ځل یې بیې ډېرې براتلي دي. که بالکل به ما 10 سیره اوزغان اخیسته، سږکال مې نه دي اخیستې. بادام به مې 2-3 سره اخیسته، دا نیم کیلو مې واخیسته، 1 کیلو. پسونه به ما اخیسته، چرګوړي مې اخیستې دي په شمار باندې. بس دې ادله خبره راغلې، الله د نور خیر پېښ کړه. په امکان دا دی چې که په دې رفتار سره دا سیستم رواني او دا قیمتي رواني، نو که 2 کاله پس به زموږ دا دودونه ټول ختم شي. د خیبر سیمې خلک وایي د کلونو راهیسې په سیمه کې دغه دود دی چې په اخترونو کې خلک خشکې میوې اخلي او خپلو خویندو، لوریانو او ترورانو له هم په برخه کې ورکوي. خو د خشکې میوې کاروبار کوونکي وایي د ګرانۍ د لاسه په روزګار تاثیر شوی دی. بادام مخکې کال چې وکنه خامخا لږ فرق و پکې ارزان شوي وو، خلکو به هم ډېر وړ او سږکال چې دي کم از کم 500-600 روپۍ کیلو کې فرق راغلی دی. نو ګران شوي دي، میوه، چڼه، هر شی چې داسې په ریټ باندې لږ های شوي دي، پوه شوې. او خلک چې ګاک هم لږ کم شوی ځکه چې یې په لوګراني د معاشي حالات هم داسې دي. د خشکې میوې کاروبار کوونکي وایي میوه د بهر هیوادونو نه راځي چې پکې ایران، افغانستان، چین، امریکا او ځینې نور هیوادونه شامل دي. که کم شوی دی، که ګاک راشي نو چې مخکې کیلو اخلي، اوس به نیم کیلو اخلي. نو په دې ګرانۍ په وجه باندې ګاک کم شوی دی او بس ډېره سر لوېدلی دی. روزګار باندې هم اثر ورسره لوېدلی، ډېر اثر لوېدلی دی چې ګراني راشي، بېروزګاري ده، نو په دې وجه باندې روزګار باندې هم اثر، ټول روزګار باندې اثر لوېږي. کاروبار کوونکي وایي په هیواد کې تیرو څو کلونو راهیسې د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیه زیاته شوې او دې له کبله د خشکو میوو بیې هم یو ورځې نه تر بلې مخ په وړاندې روانې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.